سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. تازه په رسنیو کې راپورونه راغلي دي چې د امریکا ولسمشر یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړی دی چې په هغې کې د امریکا چې کومه مشهوره رسنۍ ده VOA وایس آف امریکا یا د امریکا غږ، هغې ته دوی هغه خپل چې کوم مالی فنډینګ دی یا پیسې دي هغې بندي کړي دي. همدغه شان دی د ریډیو فری چې کوم ازادۍ رادیو هم راځي، هغې ته هم د امریکې لخوا چې کوم فنډونه و هغه بند شوي دي. د امریکا غږ ویل کېږي چې په تقریبا 1400 د دوی کارمندان چې کوم دي هغوی ته ویل شوي دي چې دنده پرېږدي یا په رخصت لاړ شي. او دا په نړۍ کې یو مشهوره رسنۍ وه، ورسره ریډیو فری چې ازادۍ رادیو هم ورته ویل کېږي، هغوی ته هم د خپل مالی فنډینګ بندول یا ځنډول دا هم هغوی لپاره هم یو ستر زیان دی. نو په دنیا کې مخکې څخه هم رسنۍ له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، او بیا چې دا کمې نړیوالې رسنۍ دي دې ته د خلکو ډېرې تمې وي، ځکه چې دوی په یو ایتکس باندې په پروفیشنل طریقې سره خپل کار کوو. نو دا چې هغوی هم داسې مالی مشکلاتو سره مخ کیږي، نو په نړۍ کې به رسنۍ له ډېرو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي. دا رسنۍ یوازې په خبر او د راپورونو پورې تړل شوي نه وي، بلکې دوی نور خبریالان روزل، مسلکي خلکو ته ټریننګونه ورکول، ورکشاپونه ورکول. نو دا طبیعي ده چې دې سره به د ژورنالیزم نړۍ ته ډېر لوی زیان ورسیږي. خو زه دې سره باید یو څه ویل غواړم چې هر هیواد خپلې ملي ګټې ګوري او هغوی بیا پرېکړه او فیصله کوي. یو څه ناڅه دلته زموږ د خبریالانو څخه هم دا تېروتنې شوي دي. مطلب هر وخت د ژورنالیزم په ډګر کې مسلکي خلکو ته، هغو خلکو ته چې هغه د یوې رشتې پورې تړل شوي موضوع باندې کار کولی شي، هغوی ته وخت نه دی ورکړل شوی چې کار وکړي، بلکې اکثریت وخت په انډیوالۍ او روابطو باندې دلته خلک ګمارل شوي دي چې دا یو نیمګړتیا وه په دغه ډګر کې، او دا اوس هم ده. بغیر له نړیوالو رسنیو څخه په محلي رسنیو کې هم دا مشکلات شته دي. نو په دې دور کې دا ویلی شم چې رسنۍ له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. که محلي رسنۍ دي هغوی باندې دلته داخلي فشارونه دي، مالی مشکلات دي. دلته که خارجي رسنۍ دي هغوی موجوده وخت کې له ټولو څخه زیات په مالی مشکلاتو کې راګیر دي، او نړۍ هم دا وخت له فشار څخه پرته رسنیو ته اړتیا لري چې هغوی حقایق او کوم مسایل چې په نړۍ کې موجود دي هغه وکولی شي چې نړیوالو ته ورسوي. نو ګورو چې څه کېږي. RSF هم په دې باره کې یو اعلامیه جاری کړې ده او دغه فیصله د رسنیو لپاره یو لوی زیان بللی. نو الله دې وکړي چې دغه یو لوی او بارزښته مسلک کې چې کوم مشکلات زمونږ او ستاسو په دې هیوادونو کې راپېښ دي، هغې ته زمونږ چارواکي ډېر په ژور نظر فکر وکړي او اجازه ورکړي خبریالانو ته، رسنیو ته چې هغوی دغه خپل مسلک ته خدمت وکړي او هیوادوال پر وخت له مسایلو او خبرونو څخه خبر کړي. مننه.